ډیرو قدرمنو د اسلام په مقدس دین را شریکو مسلمانانو ورونو، د الله جل جلاله وعم نواله وعز اسمه د عظیم کتاب قرآن کریم یو حصہ د آیات مبارک یو دوی جمله ستاسو مخت تلاوت سوی. الله تبارک و تعالی په دې آیات مبارک کې د خپل مرګرتیا، د خپل کومک، د خپل نصرت او د خپل مدد، د خپل رحمت، د خپل فضل و کرم اعلان کوي. الله رب العزت فرمای ان الله مع الذین اتقوا، په تحقیق سره الله تعالی ملګری دی د هغه کسانو سره چې دی تقوا کوي. دی په ځان کې تقوا او پرهیزګاری راولي. الله رب العزت د هغه خلکو ملګری دی. دویمه جمله کې الله رب العزت فرمایي والذین هم محسنون، هغه کسان الله تعالی ور سره مل دی، الله ور سره مرګری دی، د الله مدد او کومک او نصرت ور سره شامل حال دی چې دیني کې والذین هم محسنون، هغه کسان چې دی نیکی کون کی وي. دوه ټکي په دې آیات مبارک کې راغله. یو ټکی دا چې د الله تعالی کومک د هغه چا سره دی چې هغه کس د الله تعالی سبیریږي، تقوا او پرهیزګاری کوي. دویم ټکی د الله تعالی رحمت، د الله تعالی نصرت د هغه چا سره دی چې دی نیکی کون کی وي، د شریعت مطابق زندگی تیروي. د آیات مبارک نه ظاهرا یو خبره معلومیږي، دغه کسړی وایي چې زه دونه چالاک یم یا دومره طاقتور یم یا زما سره دومره قوت و زور را سره دی یا دومره پاور را سره دی. خود دغه د الله تعالی د رحمت تقاضا نه ده، دا د الله تعالی د کومک تقاضا نه ده. د الله تعالی کومک د هغه چا سره دی چې د الله تعالی خوش وي. د الله تعالی نصرت د هغه چا سره دی چې د الله رب العزت په دربار باندې مقبول وي. د الله تعالی امداد د هغه چا سره دی چې د الله تعالی سبیریږي، د الله د عذاب سبیریږي. په چالاکی باندې نه کیږي، په زور و قوت باندې دا نه کیږي، دا په روب و دبدبه باندې نه کیږي چې زه به خلک د روب لاندې کم، دا په مادیات و اسباب باندې نه کیږي، دا صرف او صرف د الله تعالی سره په تعلق باندې کیږي. چې د الله تعالی سره زموږ وستاسو تعلق جوړ شي، د الله تعالی د عذاب سمې بیره په زړه کې پیدا شي، بس هم په دې باندې سړی د الله تعالی د رحمت، د الله تعالی د نصرت، د الله تعالی د فضل، د الله تعالی د امداد، د الله رب العزت د کومک مستحق ګرځي. الله تعالی دې موږ د الله تعالی په نیز باندې د الله تعالی د رحمت مستحقین جوړ کړي. قرآن کریم کې تقوا ډېر ذکر ده،
تقوا بیخي ډیره ذکر ده په قرآن شریف کې خو په 5 معناو باندې راځي تقوا. اولنی معنا د تقوا دا ده چې تقوا معنا توحید. الله رب العزت واحد لا شریک بلل، د الله تعالی پر ذات باندې اعتماد او بروسه ساتل، ما فوق الاسباب شیان دا یوازې د الله تعالی نه غوښتل او طلبول. فتح و نصرت، شکست و ناکامی دا د الله تعالی ذات راولي. که فتح و نصرت سړی غواړي، کامیابی سړی غواړي، الله ته محبوبیت سړی غواړي، مخلوق ته محبوبیت سړی غواړي، الله تعالی ته دی وژاړي. الله سجی وغواړي چې یا الله ما مقبول ک، ستا فنیز باندې می محبوب ک، ستا بندگانو ته می محبوب ک. که یو څوک د ګناه نه ځان ساتل غواړي، د معصیت نه ځان ساتي، د نافرمانی نه ځان ساتي، د منکراتو نه ځان ساتي، الله رب العزت ته دی وژاړي چې یا الله د تمام منهیاتو نه، د تمام بدو کارونو نه مې وساته. الله تعالی نه یې غوښتل فکار دی. زما و ستا ځواني نه ده، که ښه کوو هم الله توفیق راکوي، د الله تعالی په اراده یې کوو. که بد کوو دا هم د الله تعالی په اراده کوو، خو الله رب العزت ته د بدو توفیق نه راکوي. اوله معنا د تقوا چې په قرآن کریم کې مستعمله ده، تقوا ذکر ده، اوله معنا یې توحید دی، الله تعالی واحد لا شریک بلل. دویمه معنا د تقوا چې په قرآن شریف کې تقوا ذکر شوی ده، مفسرین یې معنا کوي د تقوا معنا عبادت دی، د الله تعالی بندگی کول. بس هم یوازې د الله رب العزت ذات د عبادت لایق دی، بل څوک د عبادت لایق ستانه. درېیمه معنا چې د تقوا په قرآن کریم کې ذکر شوی ده دا اخلاص دی، چې د سړي سره اخلاص پیدا شي، مینه او محبت پیدا شي. دا څلورمه معنا ده. ګورئ چا سره چې مینه وي، اخلاص موجود وي، بیا هغه څوک پر مخ باندې وي. بله معنا چې د تقوا په قرآن کریم کې ذکر شوی ده دا خوف او خشیت دی، د الله تعالی د عذاب نه بیریدل، د الله پاک د عذاب څخه بیریدل. بله معنا چې په قرآن کریم کې د تقوا د لفظ مفسرین کوي ترک المعصیت دی، ګناه پرېښول، د ګناهونو څخه ځان ساتل. اوله معنا توحید سو، دویمه معنا د تقوا عبادت دی، درېیمه معنا د تقوا اخلاص دی، چا سره مینه اخلاص موجود وي. څلورمه معنا د تقوا دا چې په قرآن شریف کې مفسرین د تقوا معنا کوي اغا خوف بیره د خشیت دی د الله رب العزت د عذاب نه، الله تعالی د عذاب نه بیریدل. پنځم نمبر معنا ترک المعصیت دی، ګناهونه پرېښول، ټولې ګناهو څخه ځان ساتل، خواهی کشنی ګناهونه وي، غټ ګناهونه، واړه ګناهونه وي، کلوی ګناهونه، د دې نه ځان ساتل پکار دي، ډیره پرهیزګاری کول پکار دي. ځکه الله رب العزت فرمایي ان الله مع الذین اتقوا،
په تحقیق سره الله تعالی د الله تعالی رحمت شامل حال دی د هغه کسانو سره چې دوی تقوا کوي والذین هم محسنون الله تعالی د هغه چا سره دی د الله تعالی رحمت د هغه چا سره دی د الله تعالی د طرف کامیابی د هغه چا سره ده د دنیا او د آخرت سرلوړي د هغه چا سره ده چې دی نیکی کوي نیکی کوونکي خلک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ یمن ته استی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ډیره توصیه ورته وکي اوږد روایت دی خو ورستنی خبره دا ورته وکي وای معاذ یمن ته ولاړسه خو آینده کال چې ته راځې زبنه اوس دا خو عاشقان و هغه د صحابي پر چواټه باندې پر جامه چې کم غرض دوړېدلی وي دم په موږ بهتر دی ګوري دم پر موږ غوره دی هغه خاوره چې د صحابي پر بدن دوړېدلې د هغه هم در موږ غوره اسلام چې یو فعلی اسلام چې تر ما او تا پورې راورساوي د الله تعالی سره چې ما حقه و بیریدل پزړه کې خوف او رجا هم دواړه موجود و الله تعالی ته هم امید هم جنې بیریدل د الله تعالی د عذاب بس اصحابه کرام وګوري صحابه کرام ما او تا ته دین داس صحیح سلامت راورساوي اخو اصل عاشقان و زموږ په زمانه کې خو هم ښه خلک ستا الحمدلله خو هغه ښه خلک چې تی ښه بولې هغه چې هر څونه ښه بزرګان سي نو په موټې به دې ته ورنږدې سي چې د صحابي پر جامه کم غرض دی د هغه سره به برابر سي لا هم زموږ د صحابه و نسبت سره اخذل دا ډیره کمزوري ده چې سړی اخلي دومره پر موږ لوړ واغه دومره لوړ وا خو زموږ په زمانه کې عجیبه خولې سته زموږ په زمانه کې عجیبه عقیدې سته د یو صحابي نوم چې یادوي داسې یاد کې د سړي بدن جګ بیشتان پر بدن باندې جګ جګ ودرېږي چې دا څومره بیوقوف دی دا سړی دا څومره نافو دی دا سړی دا د چا نوم اخلي د هغه سترګې پر حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم تاجدار الانبیاء لګېدلې دي د څنګه نوم اخلي په څه ترتیب وایي اخله د صحابي نوم د الله تبارک وتعالی نوم موږ اخلو اخستلې په کار دی خو لیکن خو نو څه ورسره وایه الله جل جلاله په ډېر تعظیم باندې اخلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم د هر پیغمبر نوم چې اخلي ډېر په ادب باندې اخصل په کار دی د صحابه کرامو نمونه چې یادې د ائمه مجتهدینو نمونه چې یادې ډیر په ادب باندې اخستل پکار دی ګوره بی ادبی ډیره بد شی ده الله رب العزت موږ تاسو وساتي بی ادبی دومره بد مرض دی کچيري پچا کې پیدا سي ډیر خطر ده دیستا چې آخر کې ایمان وبایلی دا سړی بی ادب سد ایمان زی مولانا یروم په مثنوی کې فرمایي از خدا خواهی متوفیق ادب بی ادب محروم ماند از لطف رب الله پاک دې مې وسات ډیر د ادب خیال ساتل پکار دي په ډیر ادب باندې اخستل پکار هغه عاشق الرسول صلی الله علیه و آله وسلم هغه په آس پورو راښکته سو جړل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته دا د الله دین دی رسیدل غواړي دا د الله دین دی رسیدل غواړي ولاړ کزه د دنیا سولار هم سم بیا براشه د خیر پیغمبر علیه السلام ورته ان اولن الناس بی المتقون
په تحقیق سره ما ته رانږدې خلک د قیامت په ورځ باندې دا متقیان دي، د الله رب العزت نه بیریدونکي کسان، ګناه نه کوونکي کسان، دا ما ته رانږدې خلک دي. من کانو، هر څوک چې وي، نه د وطن خیال پکې سته، نه د قوم خیال پکې سته، نه د ژبې خیال پکې سته، نه د مال و د دولت خیال پکې سته. رسول الله فرمایي من کانو، هر څوک چې وي دا ما ته رانږدې دي. الحمدلله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره مبارک خوله وه، دومره مبارک کلمات ته راوتل چې زموږ زړونه یې دلته را خوشحاله کول. حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل امت د خوشحالولو دپاره فرمایي. دویمه جمله عجیبه فرمایي وحیث کانو، هر ځای چې په هر وطن کې چې هر څوک چې وي په هر وطن کې چې وي دا به ما ته رانږدې وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم زما سره به هم دا خلک وي. خو به هر حال زموږ ټول علما وایي، خاص کر ابن جوزی رحمه الله په زاد المعاد کې فرمایي چې ایمان درې شیان غواړي، درې شیان غواړي. یو د محبت نه ډک زړه غواړي، د تقوا نه مال بدن و زړه غواړي. متقی سړی چې د لرې وویني سړی به په پوهېږي چې دا متقي دی، د الله نه ویرېدونکی سړی. سړی به د شو شانه د صورت و د سیرت نه به متاثر کېږي چې دا سړی پرهیزګار سړی دی. د په رنگ باندې، د په مخ باندې، د په چهره باندې تقوا معلومې شي. اولنی شی دا دی چې د چا سره ایمان موجود وي، په زړه کې ایمان ور سره وي، د هغه زړه به د مینې محبت نه د تقوا نه ډک وي. دویم شی تقوا ایمان دا دوه شیان نور غواړي. یو خوف غواړي چې د الله د عذاب به سړی بیریږي. دویم رجا غواړي چې د الله و رحمتونو ته، د الله و جنتونو ته به امید وي چې ما غریب ته به هم الله تبارک و تعالی دا ځای راکوي. الله تعالی به زه هم په دې خپلو سترګو باندې وینم انشاء الله العزیز. الله رب العزت دې موږ تاسو ټولو ته د الله تعالی عزتمن دیدار، د الله تعالی دغه منور دیدار را نصیب کی چې د الله تعالی حضور ته ولاړ یو، د الله تعالی دیدار کوو. دوه شیان نور غواړي، یو خوف غواړي بیره، او دویم رجا غواړي امید. حافظ ابن قیم جوزی رحمه الله فرمایي وایي د ایمان مثال دا د مرغه دی. مرغه یو سر لري، دوه وزره. د انسان په بدن کې چې کم زړه دی، د دې زړه حیثیت دا دی کې به مینه وي، ایمان به وي، د مینې به ډک وي. دا سر دی، دا د مرغه سر دی. د انسان په زړه کې به دوه د مرغه وزر موجود وي. یو ته رجا وای، امید به ورسره وي چې الله تعالی به ما سره راضي سي. دویم به وزر دا ورسره وي چې ځینې بیریږي به چې الله رب العزت مې په جهنم ونه سوځي. هم به دې امید وي، هم به ځینې بیریږو. یو وزر امید دی، رجا ده، بل وزر خوف دی، بیره ده. زموږ علماء کرام فرمایي په انسان کې به چې ځوان وي، جوړ وي، خوف به ډېري د الله د عذاب سبب بیریږي. چې کله بوډا سو، د آخرت پر لور باندې روان سو، یا چې کله مریض سو، ځوان دی مریض سو، یا داسې مریضي ورته پیښه سوه، ډاکټران وایي ستا نور وخت ختم دی،
دې وخت کې به یې امید ډېر وي چې زما رب کریم دی، زما رب رحیم دی، زما رب رحمان دی، زما رب الله رب العزت دی، الله جل جلاله به ما په عذاب باندې نه سوځي. بیا به یې امید ډېر وي، رجا به یې ډېر وي. او عجیبه منظر دی کله چې ستا دا دوې سترګې رغړېږي، روح دې په غوټو غوټو په بدن کې ټالۍ شروع کړي. هغه په هر کیفیت چې ته د دنیا نه ځې، که ټوټه ټوټه کېږي، که په زخمونو کې روان یې، که در تورو لاندې روان یې، که په هتا کې موټر خیږي، یو بل کیفیت باندې د مرګ حالت تا ته راسي، که تیار پر بستره باندې پروت یې، که په اسپتال کې پر کټ باندې پروت یې، سیرم درته چالان وي، خو چې روح دې په غوټو غوټو سو، دې وخت کې یو قریب کار نه کوي، نه ورور کار کوی سي، نه پلار کار کوی سي، نه مور کار کوی سي، نه دی خور را ګرځولی سي، نه دی زامن. دلته که په هلکونو روپۍ وبایلې وی بازي، خو تا نسي را ګرځولی. که دا ورور نن اعلان وکړي، که دا زامن نن اعلان وکړي چې پلاره ستا په سر باندې دي موږ 10 کسان لاړ سو، خو ته بچاو سه، نو ځان خلاصوی سي؟ نیسي خلاصولی. ګورئ مسلمانانو، زموږ ستاسو ټولو دغه حالت ته مخ دی، ټول به دا حالت را باندې راځي، هغه په هر کیفیت چې را باندې راځي. دې ته به ورځو د خیره ګرده. الله تعالی دې مې د مکامل ایمان سره، د محبوب خوش ایمان سره دې مې الله تعالی د الله تعالی حضور ته پیش کړي. په دې حالت کې چې داسې راغلی د روح د ختلو حالت دی، د مؤمن مسلمان قانون دا دی چې په دې وخت کې به الله تعالی ته ډېر امیدوار وي. مسلمان به امید ډېر ساتي چې ان شاء الله العزیز ما به الله تعالی چیرې په جهنم نه سوځي، ما به الله تعالی راګوري. خو نو زما شکل تم کتل پکار دی چې زه دغه خواست کوم، دا خوله ښوروم چې یا الله جنت راکړه، زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر طریقه برابر یم که نه یم برابر؟ ته ما تر انداره کې د رسول الله د احادیثو په انداره کې وګوره، زه د سر نه تر نوکه د رسول الله پر سنتو برابر یم که نه یم برابر؟ ته ما ته د قرآن کریم په انداره کې وګوره، دلته خو غواړم خواست ډېر غټ کوم، د الله تعالی دیدار غواړم، په جنتونو کې جنت فردوس غواړم، خو نو د قرآن شریف په انداره کې یو وارې راته وګوره چې برابر یم، مستحق یم، ورسره جوړ یم د دې جنت سره. زما کړه وړه، زما کول عمل عقیده د جنت سره برابره ده که نه ده برابر؟ د الله تعالی د دیدار سره برابره ده که نه ده برابر؟ دا کتل پکار دی. ګوره هر مسلمان باید یوارې د قرآن کریم په انداره کې ځان ته وګوري، بیا د پیغمبر علیه السلام د احادیثو په انداره کې ځان ته وګوري، خپل ځان په دې کې وویني چې زه ورسره برابر یم. الحمدلله. بیا نو امید ډېر ساتل پکار. امید باید زورور وي پر بیره باندې. الله رب العزت دې موږ تاسو د حشرګاه د میدان د شرمندګۍ او د رسوایۍ نه وساتي. کله چې په دې دنیا کې سړی پر یو چکفین باندې ور روان وي، پر یو پوج باندې ورځي، او چې ګریزي ورسره یې څونه وارخطایي، رنګ یې تک ژړ شي، یا یو مشر ته ورځي، یا باچا ته ورځي، هلته چې ورځي رنګ یې بدل شي، د ده سره هلته یو شی ورسره دی، ومې نه نیسي، نسی ورکللی، بیا شاته ولاړ شي، که ور هم سي در یو ځایه به ورسي، تر یو ځای به ورتیر سي، در بل ځای به ورتیر سي، در یو زنځیر به تیر سي، در بل به تیر سي، پر دریم باندې کښېوځي، کلی نسي، کلی نسي، نیسي. نو چې ویني بیا یې چیرې بیایي؟ تاسو وایست چیرې بیایي؟ زندان ته یې بیایي، جیل ته یې بیایي. الله رب العزت دې موږ تاسو وساتي. هلته خو چې پر هغه د حشرګاه پر میدان پر چکپین باندې سړی راونیسي، نو هلته خو بل زندان سته نه بغیر له چا؟ دوژخه بغیر له جهنمه.
نو بیا خپل ګریوان کې کتل پکار دي چې ګریزي را سره ده نو هغه ګریزي اوس لا غورځول پکار دي کنې دومره سخت سخت زنځیرونه دي په الله قسم د دې دنیا زنځیرونه و چیک پینونه دا برانجه کې سترګې به پتوري کې الته نه وایسته چلیږي الته نه بیا پر هغه ځای باندې بیا نه هلته رشوت تیرېدلی سي نه هلته بیه و شراسته دا شیان بیا هلته نه چلیږي ګورې اوس لا ځان ورته برابرول پکار دا که سړی غواړي چې ځان برابر کړي زموږ علمای کرام د یو فقیر بزرګ فقیري رحمت دی خو چې سړی فقیر سو د دې مطلب دا نه دی چې سړی محتاج سو مسکین سو بارن و غل سي نه څه کور دی خراب دی چې هم مسکین سوی او هم بیا پسې څوک کېږي غل کېږي څه کور دی خراب دی چې یو وارې مسکین سوی بله پلا بیا اختطافګر جوړېږي څه کور دی خراب دی چې یو وارې مسکین سوی و مسکنت دې ته مجبور کم چې جاسوس سم و د خدای بنده دا مه کوه څه کور دی خراب دی چې 5 روپۍ پیدا کې هغه پر روینو و پر اپینو باندې ورکوي بیا نشهیي سي دا خو تباهي ده چې مسکین سوی الله تعالی ته متوجه سه د الله تعالی خزانې ډېرې ډکې دي ګرد در پر کوي هر حاجت چې غواړي کوڅې مه نیسه د کوڅو په خولو کې مه درېږه غل د ځان نه مه جوړوه او هر چا ته هم لاس مه غځوه د هر چا څه هم مه غواړه بزرگان خلق قدر معلومیږي بزرگانو ست مطالبه وکړه چې داسې شی را سره نست ان شاء الله العزیز الله رب العزت به د هغه بزرگانو د لارې ستا حوایج در پوره کوي چیرې هم دا کول نه دي پکار چې سړی غلا شروع کړي زنا شروع کړي لواطت شروع کړي یا چرس و افیم شروع کړي یا روین شروع کړي یا نور نشهي شیان یا الله رب العزت ته مې وساتي بعضې خلکو خو مې اورېدلی دي لیدلی خو مې نه دي خو اورېدلی مې دي وایي بعضې نوجوانان شراب هم څښي الله اکبر په داسې ځای کې شراب څښل د داسې خلق حالاکي خلق شراب څښل لږ حیا کول پکار دی د چا رنګ به دی خپل ګریوان کې لږ وګوره چې په نالۍ کې سبا ناست یې پټو دې پر سر کشکړی روین څکې د چا د خاندان رنګ دې بد کړي لږ سوچ کول پکار دي لږ شرم کول پکار دي لږ حیا کول پکار دي د الله پاک سره شرم کول پکار دي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره شرمېدل پکار دي ستا څنګه غیرت برداشي قسم په خدای دومره وړې وړې نشي لکه نسوار زه چې دا کله ووینم حیا راته ودرېږي که چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام که سبا درته ویل چې ته په دې خوله به دې قرآن کریم وایه په دې خوله به دې احادیث ویل بیا به دې نسوار هم پکې اچول ما ته حیا درېږي د دې ځکه دا مې ایمان دی چې زما پیشي به د رسول الله سره کېږي د خیر هغه مسلمانان که الله دې نه کوي په دې اخته وي چې شراب وچشي یا نور نشهي شیان کوي د دې نه دې لاس واخلي بیرېدل پکار دي د الله رب العزت نه دا ټول نشهي شیان ناروا دي ګور د هرې ګناه نه باید ځان وساتي خود چې مسکین سوي بیا الله تعالی ته زارۍ شروع کړي د مسکنت معنا دا نه ده چې بیلاری شروع کړي بیلاری مه شروع کوه هندوستان کې یو مسکین بزرګ هندوستان کې ډیر شایسته مسجد جامع ده پخوا زمانه کې یو باچا جوړ کړی د ډیر شایسته نقشي ور کړی دي قرآن نگارې ور کړی مسلمانان به د سیل او د سیاحت دپاره دې جامع ته ورکړل دا مسجد بې کاتی په مسلمانانو کې ډیره مشهوره سوه دا جامع د هرې علاقې څخه به خلک د مسجد سیل ته راکړه
پخواني خلک داسې وه چې هغه سیل سیاحت به غوښتي نو مکې مکرمې ته به روان شو، چې سیل سیاحت به غوښتي مدینې منورې ته به روان شو، دې ته به سفر کوي. چې سیل سیاحت به غوښتي نو د هندوستان دی زبردست شایسته مسجد ته به روان شو، چې سیل سیاحت به غوښتي دمشق جامع مسجد ته به روان شو، چې سیل سیاحت به غوښتي نو مسجد اقصی ته فلسطین ته به روان شو. زموږ په زمانه کې خلک څه کوي؟ بعضې دا کوي چې کله وایي راځه چکر به و چیرې ځې؟ سینما ته به ولاړ شو، باسکوپ ته به ولاړ شو، رنډۍ خانې ته به ولاړ شو، زنا خانې ته به ولاړ شو، لواطت خانې ته به وایي ولاړ شو. نعوذ بالله، صد نعوذ بالله من هذه المکانات. پناه غوښتل پکار دی. الله دې زموږ په سترګو داسې اډین نه وي. الله دې موږ په خپل حفظ و امان کې د داسې ځایونه وساتي. هغه بازارو ته مه ځئ چې هلته عیاشي فحاشي ده، هغه مکانو ته مه ورځئ چې هلته عیاشي فحاشي ده. سترګې به دې یخې سي چې ښایسته مسجد ته ورسي، ښایسته مدرسې ته ورسي، ښایسته خانقاه ته ورسي، ښه ځای ته ورسي. په انګریزیانو کې هم دا اوازه ولاړه سوه چې د مسلمانانو یو ښایسته مسجد دی په هندوستان کې، نو انګریزیان به هم راکله دا مسجد به کتی، د دې نقش و نگار به کاتی. یو مالدار انګریز یو ورځ راغلی، د غرمې موسم دی، په داسې موسم کې اوس دا مسجد ګوري، دا نقش ګوري، چې وی کته د مسجد په دروازه کې یو مسکین غریب ناست دی، متقی انسان. هغه انګریز بټوه راویسته، هغه راویسته د ځانه سره بټوه یې خلاصه کړه، هغه کې څه روپۍ وي، روپۍ ورسره دي، ډېر مالدار سړی دی. د مسکین مسلمان د فقیر معذور ته یې د هغه روپۍ څه روپۍ ورکړې، هغه سړی ولاړی ننواتې مسجد ته ننواتې، وی کتې مسجد یې شاوخوا یې وکتې، ښه یې خوښ سو چې دا ډېر ښه مسجد یې جوړ کړی دی. کافر دی، انګریز دی، په خپله لار باندې ولاړ. هغه فقیر مسلمان چې کمې روپۍ ولیدې چې هغه انګریز ورکې، د ځانه سره یې سوچ وکړي چې نورې دي دغه بس دي، د نن شپې و د سبا شپې لا وسوې، نور غم ته څه خورې؟ د بل سبا د پته نه لګېږي مړ یې که ژوندی یې. بعضې خلک د کړوسیانو غم لا خوري، او دا نه ده مناسب. که ستا سره دومره خطونه در سره دي چې ته به څو کاله ژوندی یې او ښکاره یې نسته در سره، د هېچا سره در مازدیګره پورې ختم نسته ور سره چې زه به ژوندی یم. هغه انګریز چې ووتی مسکین ولاړ شو، او داسې تازه کوي مسجد ته ورننوتی، د ماپښین اذان کېږي، خلک راځي، چې وی کته هغه بټوه په مسجد کې ایله سوې ده جنې د انګریز څه چې دته یې روپۍ جنې ورکوي، چې خلاصه یې که د هغې زمانې په میلیونو روپۍ پکښې دي. اوهو اوس یې خوند وکړي، مسکین خو اوس برابر شو، بټوه یې راواخسته، تر ملا یې ټینګه وتړل، غټه بټوه ده، میانې ده، ډېرې روپۍ پکښې کې دي، ټینګه یې در ملا وتړل، مانځه ته ودرېدې، لمونځ یې وکړي، ماپښین چې جومات وکړي، ولاړې خپل کور. 20 ورځې 25 ورځې بعد پر دې دروازه باندې ناست دی، چې ویې کته هغه انګریز بیا راغلی، دی مخ ته ور وغورځېدی، بټوه یې ور ښکاره کړه، ورته یې دا بټوه ستا ده. انګریز وخندله، او چې خلاصه یې کړه،
وی کته یوه روپۍ شورېدلې لا نه ده د هغه ځایه راختلې لا هم نه ده مکمله د هغو روپو ډکه ده هغه انګریز د دې فقیر نه پوښتنه وکړه ته سوال کوې دلته ناست یې یوه روپۍ دوې خلک درله رادرکړي یا لکه زموږ پر بعضې علما کرامو چې خلک اعتراض کوي چې یاره د شادۍ کار دی چې د دې ملایانو صاحبانو په 2 و 3 زره دومره جومتونه درکوي تراویح درکوي او ګرد عمر در سره پر فاتحو لا هم ناست وي خو ولاړ دې چې یو غټ وزارت دې وکړي یا دې یو بل کار وکړي کار به پکې سم سي یا دې په یونیورسټۍ و کالج کې ولګېږي خو که چیرې هلته په یونیورسټۍ کې دین وای په کالج کې دین وای نو هلته به ملا وای دین دلته دی په مسجد کې په دا 2 زره 3 زره باندې شکر کښلی دی قرار ناست دی سوچ نه وهي په ذهن کې لا نه دی ورګرځېدلي چې زه به مسکین سم وای بس مې د څه کوم دربه هغه انګریز ورته وایي بیا چې ته دومره مسکین هم یې پټه دې ولې نه که غږ به دې نه کولی په تا څوک خبرې دي هغه سپین ږیري فقیر معذوره مسکین ورته وایي وایي سړی ځین کې مې دغه خبره م په زړه کې راوګرځېده چې کار دې د کړوسي لا په سمیږي 2 روپۍ دي لمسی خو څه کوي زوی خو څه کوي دا نورو لا کار ورسره سمیږي روپۍ ډېرې دي دا مې په زړه کې سوچ ووهه خو را سره په زړه کې بله خبره م پیدا سوه سبا د قیامت په ورځ باندې تم راځې زم راځم د الله تعالی حضور ته د قیامت په ورځ باندې چې راس هر پیغمبر به راځي خپل امتیان به در شا په پسې حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې راشي حشرګاه ته نو ټول امتیان به په پسې د هغه فقیر مسکین سترګې د اوښکو راډکې سوې وایي انګریز خپله بټوه دې واخله نور ولاړ ورته یې نه آل به راته وایي حضرت رسول الله چې راشي نو په دې امتیانو کې به زه هم یم زما امید دی الله تعالی ته زه به هم پکښې کې یم او ته چې راځې ته به د حضرت عیسی علیه السلام چې راشي در هغه در شا به را روان او ما ته په ذهن کې دا خبر راوګرځېده چې حضرت عیسی علیه السلام حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مخ شي او که ستا پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام زما پیغمبر حضرت تاجدار الانبیا ته دا ګیله وکړه چې ستا امتي زما د امتي نه غلا کړې ده بټوه یې پټه کړې ده د دې خجالت به څه حالت وي چې د رسول الله په مخ دا ستا د پیغمبر تشه ګیله په الله قسم که برداشت کم چې زما پیغمبر ته کوي الله اکبر هغه نصرانی هغه عیسائی د خولې نه چغه وخته وای هم دا برحق پیغمبر دی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ما ته هم د دې پیغمبر دین وشه کلمه ویل لا اله الا الله محمد رسول الله مسلمان سو دا د تقوا مرتبه ده دا د تقوا درجه ده الله دې په موږ کې تقوا پیدا کړي هغه مرګري چې د سنتو څخه خلاف وي عاجزانه خواست مدي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم در شابه راځو ګوري یاد ساتي کڅوک د سنتو خلافي نو د الله په خاطر د سنتو مخالف کېږي کچیر رسول الله تشګله مشتو کې په شرګه کې چې ته هم زما امتي نو کمه چې پر سنتو برابرې دا به برداشت ولای بیان وسګوري یاد ساتي الله رب العزت تستړي امت وساکي د عزتمن قدرمن مسلمان امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی الله تعالی وساکي الله تعالی دې پر رحمتونو په فضیلتونو باندې ونازوي الله رب العزت دا عزتمن قدرمن مسلمان امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دې ټول ګناوي معاف کړي چې څومره مسلمانان په تکلیف دي الله رب العزت دې مغفرت نصیب کړي الله دې وساکي الله تبارک وتعالى دې د رحمت بارانونه وکړي الله تبارک وتعالى ته می خاص دی
چې یا الله د رحمت بارانونه وکړه، ښه بارانونه وکړه. دا چې څومره مسلمانان تږي دي ټول اوبه کړه، چې کوم مځکه او ښارونه تږي دي یا الله دا ټول اوبه کړه. الله رب العزت دې موږ و تاسو زموږ و ستاسو مور پلار د حشرګاه میدان ته په سپین مخ کې راولي. الله تعالی دې مې د رسول الله د مبارکو لاسونه د حوض کوثر اوبه نصیب کړي. واخر